قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. په تیر درس کې مو معادله او د معادلو حل ولوست. په دې درس کې به د دویمه درجه یو مجهوله معادلو د جذرونو مجموعه، د ضرب حاصل، د معادلو تشکیلول او نامساوات ولولو. د دویمه درجه یو مجهوله معادلو د جذرونو د جمع حاصل له منفي b پر a او د ضرب حاصل یې له c پر a څخه عبارت دی. اوس به د همدې موضوع اړوند پوښتنې درته کار کوم. تاسو یې هم د ځان سره نوٹ کړئ تر څو په راتلونکي کې ورڅخه کار واخلئ. د x مربع منفي 6x جمع 9 مساوي 0 معادلې د جذرونو مجموعه عبارت ده له 4 جزونه راکړل شوي دي. د دې معادلې د جذرونو د مجموعې پیدا کولو لپاره د x1 جمع x2 مساوي منفي b پر a فرمول څخه ګټه اخلو. a مساوي 1 او b مساوي منفي 6 c مساوي 9 سره ده. x1 جمع x2 مساوي کیږي منفي 6 پر 1 دا مساوي کیږي له 6 سره. بله پوښتنه داسې درته حلوم چې په هغه کې د جذرونو د ضرب حاصل غوښتل شوی وي. د 2x مربع منفي 3x جمع 10 مساوي 0 معادلې د جذرونو د ضرب حاصل پیدا کړئ. جزونه یې په لاندې ډول راکړل شوي دي. د معادلې د جذرونو د ضرب حاصل پیدا کولو لپاره له x1 ضرب x2 مساوي c پر a فرمول څخه ګټه اخلو. a مساوي 2 او c مساوي د 10 سره دی. x1 ضرب x2 مساوي کیږي د c پر ځای 10 لیکو پر د a پر ځای باندې 2 لیکو چې دا مساوي کیږي 10 پر 2 سره او دا مساوي کیږي له 5 سره. مثالونه خو مو ولیدل. دا چې زموږ د دې درس بله موضوع د معادلو تشکیلول دي، نو ګورو چې دویمه درجه یو مجهوله معادله په کوم ډول جوړولی شو. د هغې معادلې عمومي شکل چې جذرونه یې معلوم وي x منفي x1 ضرب د x منفي x2 مساوي 0 څخه عبارت دی. په دې معادله کې x1 او x2 د معادلې جذرونه دي. په دې پوه شوئ چې د یوې معادلې جذرونه راکړل شوي وي، معادله یې جوړولی شو. راځئ یوه پوښتنه وګورو چې جذرونه یې معلوم وي. که د یوې معادلې جذرونه 2 او وي، معادله یې عبارت ده له جزونه درکړل شوي دي. څنګه چې د معادلې جذرونه راکړل شوي دي، نو د معادلې لپاره یې د دې فرمول څخه ګټه اخلو. x منفي x1 ضرب د x منفي x2 مساوي 0. x1 مساوي له 2 سره ده او x2 مساوي له 2 سره ده. له دې ځای نه x مربع منفي وx منفي 2x جمع 14 مساوي له 0 سره کیږي. اوس هم مشابه حدونه سره جمع کوو. x مربع منفي 9x جمع 14 مساوي 0. کچېرې د یوې معادلې د جذرونو مجموعه راکړل شوي وي، معادله په کوم ډول جوړولی شو؟ راځئ چې په ګډه یې وګورو. x مربع جمع x1 جمع x2 ضرب د x جمع x1 ضرب x2 مساوي 0 د هغې معادلې عمومي شکل دی چې د جذرونو مجموعه او د ضرب حاصل یې راکړل شوی وي. د معادلې عمومي شکل مو ولیده. اوس درته د دې موضوع اړوند یوه پوښتنه حلوم. که چیرې د یوې معادلې د جذرونو مجموعه 9 او د ضرب حاصل یې منفي 6 وي، معادله یې عبارت ده له. بیا هم جزونه راکړل شوي دي. د معادلې د پیدا کولو لپاره د معادلې عمومي شکل لیکو او د جذرونو د مجموعې او ضرب حاصل پر ځای خپل قیمتونه وضع کوو. x مربع جمع x1 جمع x2 ضرب د x جمع x1 ضرب x2 مساوي 0. په دې معادله کې x1 جمع x2 مساوي 9 او x1 ضرب x2 مساوي منفي 6 قیمتونه لیکو. x مربع په خپله لیکو جمع 9x جمع منفي 6 مساوي 0. x مربع جمع 9x منفي 6 مساوي کیږي له 0 سره. د دې درس بله موضوع مو نامساوات دی چې لومړی باید تعریف وګورو. دوه افادې چې د نامساوات د علامو په مرسته له یو بل سره اړیکه ولري نامساوات بلل کیږي. نامساوات عموماً په 3 ډوله دی: پولینومي، کسري او جذري نامساوات. که چیرې a لوی له b څخه وي، یعنې یو نامساوات راکړل شوی وي، نو که چیرې د نامساوات د دواړو خواو سره د c یو عدد جمع شي، د نامساوات لوری بدلون نه کوي.
کچېرې د دواړو خواو څخه د سی عدد تفریق شي په نامساوات کې بدلون نه راځي. په همدې ترتیب که دواړه خواوې په یو مثبت عدد یعنی سی کې ضرب شي د نامساوات لوری بدلون نه کوي. خو که دواړه خواوې په منفي عدد کې ضرب شي د نامساوات لوری بدلون کوي او په همدا راز که د نامساوات دواړه خواوې په مثبت عدد وویشل شي د نامساوات علامه بدلون نه کوي. خو که چیرې دواړه خواوې په منفي عدد وویشل شي د نامساوات لوری بدلون کوي یعنی د نامساوات علامه بدلون کوي. نامساوات ډیر خواص لري چې دلته مو څو خاصیتونه ولوستل چې له تاسو سره د کانکوري پوښتنو په حل کې مرسته کوي. اوس هم هغه سوالونه تاسو ته حلوم چې په دې موضوع پورې اړه لري. د شپږ ایکس منفي 10 لوی له صفر نامساوات حل پیدا کړئ. جزونه راکړل شوي دي. د نامساوات د حل ساحې پیدا کولو لپاره مجهول یوې خواته او معلوم بل خواته انتقالوو. شپږ ایکس منفي 10 لوی له صفر څخه شپږ ایکس د مساوات هم دې خواته پرېږدو او 10 د مساوات بل طرف ته اړوو. پس ایکس لوی له 5 څخه دی. بیا هم یوه کانکوري پوښتنه حل کوم. ښه ځیر شئ. د ایکس مربع جمع 9 ایکس جمع 14 لوی له صفر نامساوات حل عبارت دی له جزونه درکړل شوي دي. د نامساوات د حل ساحې پیدا کولو لپاره راکړل شوی نامساوات په مساوات بدلو او جذرونه یې لاسته راوړو. ایکس مربع جمع 9 ایکس جمع 14 مساوي 0. دوه عددونه پیدا کوو چې د جمع حاصل یې 9 او د ضرب حاصل یې 14 شي او همغه دوه عددونه د دې جذرونه دي. ایکس جمع 2 ضرب د ایکس جمع و دا مساوي کیږي له 0 سره. پس ایکس یو مساوي له منفي 2 سره دی او ایکس 2 مساوي له منفي و سره کیږي. ګورو چې د ایکس مربع علامه مثبت او د نامساوات علامه هم مثبت ده یعنی هم علامه دي. نو د نامساوات حل د جذرونو په خارج کې دی یعنی ایکس کوچنی له منفي و څخه دی او ایکس لوی له منفي 2 څخه دی. په دې موضوع کې یو بل سوال هم درته حلوم. د ایکس مربع جمع ایکس منفي 10 کوچنی له 0 نامساوات حل عبارت دی له جزونه په لاندې ډول دي. د نامساوات د حل ساحې پیدا کولو لپاره راکړل شوی نامساوات په مساوات بدلو او جذرونه یې لاسته راوړو. ایکس مربع جمع ایکس منفي 10 مساوي له 0 سره. ایکس منفي 4 ضرب د ایکس جمع 15 مساوي له 0 سره. ایکس یو مساوي کیږي له 4 سره او ایکس 2 مساوي کیږي له منفي 15 سره. ګورو چې د ایکس مربع علامه مثبت او د نامساوات علامه منفي ده یعنی مختلف العلامه دي. نو د نامساوات حل د جذرونو په داخل کې دی. نو ایکس لوی له منفي 15 څخه او کوچنی له 4 څخه دی. اوس به یو سوال د کسري نامساوات هم وګورو او درته به یې حل کړم. د ایکس منفي 4 پر 2 ایکس جمع 6 کوچنی له 0 نامساوات حل عبارت دی له جزونه درکړل شوي دي. د نامساوات د حل ساحې پیدا کولو لپاره د راکړل شوي نامساوات د صورت او مخرج افادې د 0 سره مساوي کوو او د مجهول قیمتونه پیدا کوو. ایکس منفي 4 مساوي 0 4 د مساوات نه اخواړو ایکس مساوي 4 کیږي. 2 ایکس جمع 6 چې د نامساوات مخرج دی مساوي له 0 سره کوو. 2 ایکس مساوي له منفي 6 سره کیږي. ایکس مساوي له منفي 3 سره. ایکس یو مساوي له 4 سره شو او ایکس 2 مساوي له منفي 3 سره دی. اوس د حقیقي عددونو په محور باندې دا عددونه ټاکو او د صورت او مخرج د ایکس د علامو د ویش حاصل پیدا کوو. که د نامساوات د علامې سره یو شان و نو د جذرونو په داخل کې حل دی او که چیرې د نامساوات د علامې خلاف و نو د جذرونو په داخل کې ساحه د نامساوات د حل څخه عبارت ده. ایکس منفي 4 پر 2 ایکس جمع 6 کوچنی له 0 لیدل کیږي چې د صورت او مخرج د ایکس د ضریبونو د ویش حاصل مثبت او د نامساوات علامه منفي ده یعنی علامې سره یو شان نه دي. نو د جذرونو په داخل کې ساحه د نامساوات د حل څخه عبارت ده یعنی منفي 3 کوچنی له ایکس څخه دي او ایکس کوچنی قیمت اخلي له 4 څخه. ګرانو زده کوونکو اوس هم یو سوال د جذري نامساوات اړوند درته کاروم. د جذر لاندې ایکس جمع 3 کوچنی له 0 نامساوات حل پیدا کړئ. بیا هم جزونه په لاندې ډول دي.
دا چې د جذر درجه جفت ده چې حاصل یې تل 0 یا د 0 نه لوی وي، یعنی منفي نشي کېدی او د نامساوات علامه منفي ده، یعنی د 0 څخه کوچنی ده. نو راکړل شوی نامساوات حل نه لري. اوس به د دې درس کانکوري ټکي وګورو. کانکوري ټکي: x1 جمع x2 مساوي کیږي د منفي b پر a. x1 ضرب د x2 مساوي کیږي c پر a. هغه معادله چې جذرونه یې معلوم وي له x منفي x1 ضرب د x منفي x2 مساوي له 0 له فورمول څخه محاسبه کیږي. هغه معادله چې د جذرونو د جمع او ضرب حاصل یې معلوم وي له x مربع جمع x1 جمع x2 ضرب د x جمع x1 ضرب د x2 مساوي له 0 له فورمول څخه لاسته راځي. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا چې د کانکور ریاضي خپرونې د یوې نوې موضوع سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.